پر کونړ د پاکستاني پوځي رژیم وروستي بریدونه له افغان ځواکونو سره تر جګړې نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو پاکستاني لوري دې ولایت کې تر ډېره ملکي وګړي د خپلو بریدونو هدف ګرځولي. دا د تېرې ورځې د بریدونو له امله د قربانیانو له ډلې د هغه قومي مشر د جنازې مراسم دي چې پر کور یې د پاکستاني پوځي رژیم د ړندې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې څو تنه غړي نور هم ټپیان شوي دي. په دې ډول کړنو سره په دې ډول د وړاندو مرمۍ په ورولو سره د دو په وړاندې زمونږ د دې جابر نظام په وړاندې زمونږ نور هم نفرت سوا کېږي او هېڅکله موږ دا دې ته تسلیم نه کړي چې موږ دا خاوره پرېږدو یا دو ته تسلیم شو. موږ کلک ولاړ یو او دغسې نور شهادتونو ته موږ آماده یو. د لاس په مزدورۍ آبادې مینې چې اوس په یوه کنډواله بدلې شوي د یو پوځي رژیم هغه کړنې چې د جګړه ییزو نړیوالو قوانینو خلاف د ملکي خلکو سیمې په نښه کوي. د کونړ ځایي اوسیدونکي چې د دغه رژیم له روانه ظلمه کړېږي وایي نور له کډوالیو ستړي شوي او د دوی حوصلې دې نازموي. موږ ټول ځوانان چې یو دې ته مده یو چې د پنجاب سره وجنګېږو، خو زموږ د سر په بدله ول نه حکومت دې موږ ته دا غږ وکړي. الحمدلله فدایانو ته هم زموږ ځوانان آماده دي. موږ دې ته مجبور یو چې نور موږ خپله ټوپک او شی په کور کې ولرو او راوایخلو په پاکستان په حکومت ورشو، نو نور د جنګ څخه ډېر ستړي شوي یو. بل پلو بیا د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي پاکستاني پوځیانو د جګړې له پیله پر کونړ سلګونه ړندې مرمۍ راتوغولي چې له امله یې له سلو پورته ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان د خوا نه په سوونو توغندي را توغول شوي دي او دغه ړندې بمبارۍ شوي دي چې تقریبا د 800 خواوشا په کورونو کې دغه کورونه زیانمن شوي دي یا په بشپړه توګه ځینې کورونه د منځه تللي دي او همدغه شان تقریبا د 100 نه بره زموږ چې دی نو زخمیان او شهیدان تر اوسه پورې شوي دي. تېره ورځ شاوخوا 4 بجې د کونړ مرکز اسداباد اړوند پر دم کلي د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ګڼې ړندې مرمۍ وویشتل شوې چې په ترڅ کې یې 13 تنو ته مرګ ژوبله واوښته.